بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو بچیو، زه بیا ستړي مه شئ. موږ نن د نهم ټولګي د کیمستري درس وایو چې ارګینیک کمپاونډز دي. په ارګینیک کمپاونډز کې موږ د نه مخکې دا پېژندلي دي. اخته نه مخکې چې موږ کوم درسونه ویلي دي چې ارګینیک کمپاونډز څه دي، د زوړ تعریف څه و، نوی څه دی، د تاریخچه څه ده، بیا د ارګینیک انارګینیک کمپاونډز ترمنځ فرق څه ده، ارګینیک کیمستري څه ده. اوس نن وایو کمپوننټس اف د ارګینیک کمپاونډز. د ارګینیک کمپاونډ د عضوي مرکبونو چې کوم اجزاوي دي، یعنې دا د څه شي نه جوړ شوي دي، او بیا د دې چې کوم کیمیکل بانډ په دې کې کوم دی. نن ورځې موضوع مو دغه دوه ټاپکس دي، کوم کیمیکل بانډ دی په ارګینیک کمپاونډ کې او د اجزاوي څه شي دي. په ټول مخکې مونږ کمپوننټس یې وایو. د ارګینیک کمپاونډ چې کوم میجر کمپوننټ دی هغه مونږ تاسې خبر یو چې په دې کې دی کاربن دی. نو د ارګینیک کمپاونډ میجر کمپوننټ کاربن دی او د کاربن سره هایدروجن هم دی. کاربن او هایدروجن چې کوم دي میجر کمپوننټس اف د ارګینیک کمپاونډ دي. که څوک پوښتنه وکړي چې ارګینیک کمپاونډ څه شي نه جوړ دي، نو موږ تاسې به اټومیټیک جواب دا وي چې کاربن او هایدروجن جوړ شوي دي. خو دې سره سره په ځینې کمپاونډز کې نایتروجن او اکسیجن هم شته، یعنې ځینې ارګینیک کمپاونډ اکسیجن او نایتروجن هم لري، چې بیا وروسته موضوع ده، وروسته موږ په تفصیل سره وایو. موږ دومره پوښتنه چې څوک وکړي چې ارګینیک کمپاونډ څه شي نه جوړ دي، موږ اټومیټیک جواب به دغه وي چې کاربن او د هایدروجن نه جوړ شوي دي. هغه کمپاونډ چې د کاربن او هایدروجن نه جوړ هغې ته موږ ارګینیک کمپاونډز وایو. که څوک ته ووایي چې آیا ارګینیک کمپاونډ صرف د هایدروجن او د کاربن نه جوړ دي، موږ نه، نایتروجن او اکسیجن هم په ځینې کې موجود دی. دویمه موږ چې کوم ټاپک دی دلته هغه دی کیمیکل بانډ ان ارګینیک کمپاونډ. په ارګینیک کمپاونډ کې کوم کیمیکل بانډ دی. موږ تاسې خبر یو چې د ارګینیک کمپاونډ بیسیک چې کوم کمپوننټ دی هغه کاربن دی. نو که موږ غواړو چې د په کیمیکل پراپرټیز باندې ځان پوه کړو، خبر یې کړو، موږ باید اول د کاربن کیمیکل پراپرټیز باندې ځان پوه کړو. کاربن چې کوم دی دا په څلورم فورت ای ګروپ فورت ای کې پروت دی. فورت ای ګروپ چې کوم الیمنٹ دی دا په ویلنس شیل کې ټول څلور الکترونه لري، یعنی که د خپل ویلنس شیل پوره کوي یا به څلور الکترون ورکوي یا به څلور اخلي، چې دی په اخري شیل کې اته الکترونه راشي. نو د کاربن چې کوم سیمبل دی هغه سی دی، موږ په سی باندې لیکو. په ګروپ فورت ای کې پروت دی. دې چې کوم اټامیک نمبر دی هغه شپږ دی، ماس نمبر یې 12 دی. اټامیک نمبر سره موږ بلد یو چې نمبر اف الکترون اور نمبر اف پروټون ان any atom is called atomic number، او اټامیک ماس چې کوم دی نمبر اف پروټون پلس نمبر اف نیوټرون in any atom is called mass number. دې سره موږ بلد یو. نو دې دواړه چې یوه شپږ دی او بل یې 12 دي، دا معنی شوله چې دې کې هر اټم شپږ الکترونه، شپږ پروټون او شپږ نیوټرون لري. نو کاربن اټم کې شپږ الکترون، شپږ پروټون او شپږ نیوټرون پراته دي موږ سره دا لري. اوس موږ چې تاسې وویلل چې کاربن چې کوم دی په دې کې په اخري شیل کې څو الکترونه دي؟ څلور الکترونه دي. نو دی به څه کوي؟ څلور الکترون خو نه اخیستی شي بل او نه یې ورکولی شي. نو دی به څه کوي چې دی به څلور الکترون شیر کوي د کوم بل اټم سره، چې دی څه وکړي چې خپل ویلنس شیل یې پوره شي، چې کوم اوکټیټ رول دی هغې ته ورسیږي او اخري شیل کې اته الکترونه پوره شي، چې دی سټیبل کنډیشن ته لاړ شي. نو دلته به دی څه کوي؟ اول خو د مونږ کاربن ګورئ چې الکترون یې وګورئ شپږ الکترون لري. نو د مونږ سټرکچر په 8 کې مونږ دغه شی ویلی دی 2n سکویر فارمولا باندې 2n سکویر. نو په اول شیل کې چې کوم 1 شیل دی په هغه کې مونږ سره 2 الکترون راځي د والا 2 زایده شي، او دویم شیل کې چې کوم دی په هغه کې په کار اته دي، خو چونکې له مونږ سره پاتې کېږي شاته څلور، نو دی به څلور الکترون ځایږي. نو د په اول شیل کې به 2 الکترون وي، په دویم کې به څلور الکترون وي. که موږ دلته د کاربن سټرکچر ډرا کړو، دلته ګورئ دا نیوکلیس شو، دا اول شیل شو، او دا موږ سره دویم شیل شو. په لومړي شیل کې 2 الکترون، په دویم شیل کې څلور الکترونه ځایولی شي کاربن.
څلور الکترون ځایږي پکې. دا به بیا څلور اخلي یا به څلور الکترون وکړي چې خپل ولنس شیل یې کمپلیټ شي. د کاربن سټرکچر که مونږ ښایو بیا مونږ دغسې کوو، دا دلته یو الکترون، دلته یو او دلته یو. نو دی به څلور الکترون اخلي یا به یې ورکوي چې دی خپل غږ خو چونکې نشي کولی ځکه دی څلور الکترون شیر کوي چې خپل ولنس شیل یې کمپلیټ شي. نو کاربن ته په څو ټایپس اف بانډ جوړوي هغه وروسته وایو. دی خپله کوولنټ بانډ جوړوي چې پکې الکترون شیر کوي. کوولنټ ایانیک میټالیک بانډ سره موږ په اتم کلاس کې بلد یو، دلته ضرورت نشته. خو کوولنټ هغه بانډ دی چې په کوم کې دوه ایټمز خپل الکترونز شیر کړي چې خپل ولنس شیل کمپلیټ کړي. دلته کاربن سره څلور دي په ولنس شیل کې، نو دی باید څلور الکترون د بل ایټم سره شیر کړي چې د ولنس شیل مکمل شي. دلته اوس راځو موږ د CH4 مثال اخلو. میتین ګیس دی، په میتین کې یو کاربن دی او څلور هایدروجن دي. نو دلته څه وشي، د هایدروجن چې کوم دی موږ سره د هایدروجن په ولنس شیل کې یو الکترون دی، یو الکترون لري. نو څلور هایدروجن راشي خپل یو الکترون دې سره شیر کړي چې څه وشي، بدل کړي یو الکترون ورسره شیر کړي د سره چې د ده ولنس شیل مکمل شي او هم د هایدروجن مکمل شي. همداسې دواړه یو سټیبل کنډیشن ته لاړ شي چې دی CH4 جوړ کړي. نو موږ داسې ظاهروو په سنګل کوولنټ بانډ چې کوم دی په سنګل لاین موږ ظاهروو. د هایدروجن د کاربن د ورسره هایدروجن ګورئ دلته سنګل کوولنټ بانډ جوړ کړي ورسره. اوس ګورئ موږ سره کاربن دی ورسره څلور هایدروجن اټیچ شول. د چې کوم بانډ جوړ کړه ته موږ میتین وایو. یعنی یو کاربن څلور هایدروجن سره یو ځای شول، خپل الکترون سره شیر کړل. الکترون دغسې شیر کوي. که دلته موږ ولیکو څه داسې به هایدروجن شي ورسره. د هایدروجن شه ورسره. اوس دلته هایدروجن یو الکترون ورسره شیر کوي، یو د کاربن شو. اوس د هایدروجن ولنس شیل کې دوه الکترون شول خپله او د کاربن پکې اته شول. هم هایدروجن خپل ولنس شیل پوره که هم کاربن پوره کړه. دا موږ سره جوړ شو میتین یا CH4. کوولنټ بانډ چې کوم دی په کوولنټ بانډ کې درې قسمه بانډ دي، سنګل کوولنټ بانډ، ډبل کوولنټ بانډ او ټریپل کوولنټ بانډ. نو هغه بیا چې کوم نیکسټ ټاپک دی په هغه کې موږ وایو، خو دلته موږ صرف دومره پوه شو ورسره. همدغسې که اوس دا سنګل بانډ جوړ شو، دغسې که سایکلوپینټین وایو چې کله د سایکل نوم راغی پکې، نو هغې معنا موږ ته دغه راکوي چې د سایکل یا د سایکل په ټایپ کې سایکل معنا په یو خپل ځای راتاوېدل یا سرکل په دې شکل کې وي. نو سایکلوپینټین مقصد چې د یو زندرواني کې بیرته هغه ځای ته چې راشي لکه سایکل ګوري داسې شروع شي بیرته هغه خپل ځای ته دغه یو سایکل یې کمپلیټ کړو. نو سایکلوپینټین چې همیشه به د کلوز فارم کې وي. سایکلوپینټین چې کوم 15 کاربن او دی 10 هایدروجن. ګوري یو کاربن دا به سایکل په شکل کې وي چې بند وي. 2 کاربن، 3 کاربن، د دې 4 کاربن او د دې 15 کاربن. اوس ګورئ دا سایکلوپینټین شو، 15 کاربن دي او 10 هایدروجن دي. اوس دا چې کوم د موږ سره راغی او کاربن ټول سنګل باندې جوړ دي. دلته به یو هایدروجن ورسره یو ځای شي، دې سره به یو شي، د هر کاربن په سره به دوه هایدروجن اټیچ شي چې هغه د موږ سره خپل 4 بانډز پوره کړي. نو دا ګورئ اوس د هر کاربن سره دلته یو بانډ، 2 بانډ، 3 بانډ، 4 بانډ کاربن پوره شو. 1 2 3 4 دا پوره شو، ټولو سره هایدروجن اټیچ شول. نو سایکلوپینټین کې هم په سنګل کوولنټ بانډ باندې د خپل کمپلیټ کو. داسې دلته هم دلته ټولو سره 4 باندې جوړ کړ، کاربن سټیبل شو هم هایدروجن سټیبل شو. خو د دې وکړي چې کوم ستونزه نه وي، انشاءالله بیا په بل ټاپک ګورو. تر هغې ښه وخت. مننه.